السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم تاسو سره د یو نوې موضوع په هکله معلومات شریک کړم. زموږ د نن ورځې موضوع ده د ویښتانو د تویدلو اصلي لاملونه او درملنه. هیله لرم چې دا موضوع مو د پام وړ وګرځي. کله چې ږمنځ له ویښتانو ډکه وګورئ، حتما حیران او مایوسه کیږئ چې ولې. د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې بېلابېل لاملونه لري. دلته مو د ویښتانو تویدلو مهم لاملونو څخه یادونه کړې. اول، هورموني بدلونونه. ښځې ممکن له امیندوارۍ وروسته او یا هم د امیندوارۍ په وخت کې د ویښتانو تویدلو سره مخ شي، ځکه په دې وخت کې هورموني بدلونونه رامنځته کیږي او همدا بدلونونه په ښځو کې د ویښتانو تویدلو ستر لامل ګڼل کیږي. همداراز سړیان هم د ژنیټیکي عواملو ترڅنګ د عمر ډیریدلو له امله په هورمونونو کې د بدلون له امله د ویښتانو تویدلو سره مخ کیږي. د تایرویډ اختلالات. دوهم، تایرویدي اختلالات د ویښتانو تویدلو هورموني لاملونو څخه یو تر ټولو عام لامل دی. د تایرویډ کړنو ډیریدل او کمیدل دواړه د ویښتانو تویدلو لامل کیږي، خو د دغو ستونزو هوارولو سره کولی شي د ویښتانو له تویدلو مو مخنیوی وکړي. دریم، خفګان، اندېښنه یا سټرس. خفګان په فزیکي او رواني ډول کولی شي د ویښتانو تویدلو لامل شي. فزیکي ډول څخه یې جراحي، شدیده تبه، د وینې له لاسه ورکولو او د زیږون د ښې بیلګو په توګه یادولی شو. خو په فزیکي ډول د ویښتانو تویدل موقتي دي، بېرته د بدن په رغېدو سره ستونزه حل کیږي. خو رواني سټرس یا خفګان هم مهمه مسله ده. ډېر خلک وایي چې د ژور خفګان، اندېښنې او سټرس وروسته د ویښتانو تویدلو ستونزې سره لاس او ګریوان شوي دي. په ورځني ډول تمرین کولو او سمې تغذیې سره کولی شي دا ستونزه حل کړي. څلورم، درمل. ډېر درمل بېلابېل او رنګارنګ جانبي عوارض له ځان سره لري، چې له ډلې یې هغه درمل چې د ویښتانو تویدلو لامل کیږي عبارت دي له تایرویډ درمل، کیمیوتراپي درمل، د امیندوارۍ څخه د مخنیوي ځینې درمل، بیتا بلاکر درمل، د تشنج ضد درمل او د خفګان ضد درمل. البته درمل کولی شي په هر چا بیلې بیلې اغیزې ولري او دا په دې معنا نه ده چې دا درمل د ټولو ویښتانو توی کړي. پنځم، تغذیه‌يي نیمګړتیاوې. په بدن کې د زینک او اوسپنې کموالی د ویښتانو تویدلو یو له سترو او اصلي لاملونو څخه ګڼل کیږي. ډي، B12، C، A دا ویټامینونه دي. همداراز په بدن کې د ویټامین کمښت ترڅنګ د مس، سلینیم او بیوتین کمښت هم د ویښتانو په تویدلو کې ونډه لري. پنځم، لوپوس. لوپوس یوه ناروغي ده. دغه ناروغي هم د ویښتانو تویدلو لامل کیږي او متاسفانه چې دې ناروغي ځینې درمل هم ممکن د ویښتانو تویدلو لامل شي. اوس یو څو نور لاملونه ته راځو چې هغه نور کوم لاملونه دي چې د ویښتانو د تویدلو باعث یا سبب ګرځي. یو څو نور لاملونه یې موږ په ګوته کوو. بل لومړنی لامل چې دا نور لاملونه دي: ارثي. دوهم، ویښتان له اندازې څخه زیات کشول. پنځم، سیبوریا یا له اندازې زیات د پوستکي او د ویښتانو غوړوالی. دریم، د ویښتانو رژېدل په ځانګړي موسم کې. څلورم، د ویښتانو رژېدل 3 میاشتني وروسته له پیدایښت، یعنې 3 میاشتې وروسته له پیدایښت څخه د ویښتانو رژېدل. څلور، د تبې ناروغۍ پرله پسې پیښېدل. 5، د ویښتانو نه ساتنه. دا 4-5 هغه نور عوامل ول کوم چې د ویښتانو په تویدلو کې مهم رول لري. د ویښتانو د رژېدنې درملنه په ځینو هغو درملو کول کیږي چې په پیل کې د ویښتانو د لږ مهالي طبیعي رژېدنې لامل ګرځي، خو پیله کې د هغو ویښتانو د زیاتې رژېدنې څخه مخنیوی کوي کوم چې د آرامتیا په حالت کې وي، او وروسته بیا دا په هغو ویښتانو بدلیږي کوم چې د فعالیت او د ودې په حالت کې وي. البته د ویښتانو د رژېدلو ځینې نور علتونه هم شته چې هغه لږ پېښېدونکي دي او هغه مو دلته بیان نه کړل. اوس راځو د ویښتانو درملنې ته. څنګه کولی شو د ویښتانو درملنه وکړو؟ لومړی، د پورته ټولو علتونو اصلاح کول. دوهم،
سپری مونوکسیدل 2% او 5% زنانه او مردانه دپاره. دریم د پوستکي او متخصص ډاکټر ته مراجعه کول. په یاد ولرئ د درملنې په شروع سره تر 1 میاشتې پورې ستاسې ویښتان رژیږي، خو دا د تشویش وړ خبره نه ده ځکه چې دا ورو ورو بیرته ښه کیږي. دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو، او راتلونکي ویډیو به انشاءالله زموږ هم د ویښتانو په اړه کې وي. هغه چې ویښتان مو تویږي نو یو 3 رقمه خواړه دي چې هغه کوم خواړه دي چې د ویښتانو د تویدلو څخه مخنیوی کوي. انشاءالله زموږ به راتلونکي ویډیو د ویښتانو د تویدلو په اړه وي چې ویښتان مو تویږي نو هغه 3 قسمه کوم قسمه خواړه دي چې هغه موږ وخورو او په طبیعي ډول سره زموږ ویښتان بیرته راشنه شي. دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. و توجه څخه مو نړۍ مننه.